بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی وی نېشنل پروګرام د نن خبر سره زیم زاهد میروخیل او د نن تازه خبرونه او هغې باندې تجزیه. ګرانو کتونکو، افسوسناک خبر چې کوم دی دا پرون مخې ته راغلی و. نن په اخبارونو کې خبر چاپ شوی دی، په ټي وي ګانو هم دا خبر چلیږي. ډېر افسوسناک خبر دی. په ایران کې 11 کسان چې کوم دي هغه باندې ډزې شوي دي، دا پاکستانیان دي، مزدوران دي. او دا د ایران چې کوم بلوچستان سره لګېدلې صوبه د سیستان، د هغې په یو ښار کې دا کسانو، په دې کې 9 کسان چې کوم دي مزدوران دا په حق رسېدلي دي او 3 کسان چې کوم دي دا زخمیان دي. د دې تعلق چې کوم دی دا د مظفرګړ سره دی، دا د زموږ د جنوبي پنجاب چې کومه علاقه ده دا بلوچستان سره او د کشان سند سره تړلې نږدې علاقه ده. په دې کې چې کوم دی د دې دا ټول کسانو او دا هلته وژلي شوي دي. اوسه پورې چا ذمواري نه ده قبوله کړې. ډېر افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې د پاکستان که موږ وګورو نو ډېر وخت کې داسې قسمه واقعه نه ده شوې چې زموږ مزدوران چې کوم دي په بل ملک کې هغې سره داسې قسمه واقعه شوي افسوسناکه. دا 9 کسان چې کوم دا د 10 کالو نه تقریبا هلته دیرو او دې هلته د مصریتوب او نوره چې کومه مزدوري وه هغې کوله. د شپې څوک راغلي نامعلوم او دا ټول کسان چې کوم دي دا ویشتي دي. زموږ دفتر خارجه په دې باندې ډېر زیات مذمت او د غم اظهار کړی دی او ورسره د ایران چې کوم حکومت دی هغې ته هم د خپل پیغام ور رسولی دی. د هغې نه علاوه که موږ وګورو د مظفرګړ ډیپټي کمشنر صاحب هم یو سټیټمنټ جاری کړی دی او هغې کې دا ویلي دي چې دا کسان چې کوم دي دا کوم چې په حق رسېدلي دي، موږ کوشش کوو چې یاره د ایران حکومت چې کوم دی د هغې سره رابطه شي او دا په سرکاري سطح باندې دا د هغې چې کوم مړي دي دا کسان چې کوم دي دا خپلو کورونو ته راورسولی شي او بیا دا دلته ښخ کړی شي. موږ وګورو تېره شوې هفته که موږ وګورو د ایران سره زموږ د پاکستان صورتحال چې کوم دی خراب شوی. ایران په پاکستان کې په بلوچستان کې حمله کړې وه. دغه شانته که موږ وګورو بیا پاکستان په 2 ورځ باندې هم دغه شانته په خپل چې کوم ټارګېټ و د پاکستان خلاف چې کوم خلک په ایران کې په هغې باندې بمباري وکړه او هغې کې څه کسان هم پاکستان چې کوم دي هغه ټارګېټ کړي. د هغې نه پس موږ وکتو ترکي، چین او د کشان سعودي عرب، متحده عرب امارات، دا ټول ملکونه مخې ته راغلل، اسلامي ملکونه. ورسره د نړۍ چې نور کوم ملکونه امریکا او نور برطانیه، د ټولو ملکونو چې کوم دی د ایران په دې د پاکستان او د ایران چې کوم خپل منځ کې دا صورتحال په دې باندې هغې منځ کې کېناستل. او اوس صورتحال دا د پرون نه مخکې چې د ایران او د پاکستان منځ کې چې کوم ترخګري وه هغه بالکل ختمه شوې وه او د هغې زموږ چې کوم سفارتي تعلقات هغه هم بحال شوي. خو پرون په پیښه کې دا ډېره افسوسناکه واقعه وشوه. د ایران حکومت اوسه پورې د دې باره کې داسې څه کولاو سټیټمنټ نه دی ورکړی چې موږ دا ووایو چې یاره دا مزدورانو سره ولې دا واقعه وشوه. د پاکستان حکومت په دې کې د ایران سره مسلسل رابطه کې دی او نن کېدی شي نن یا سبا سهاره پورې دا کسان چې کوم دي د دې لاشونه راشي او بیا د هغې نه پس په پته لګي چې یاره دا واقعه که چا ذمواري قبوله کړه نو پته به ولګي چې دا واقعه چا د لاسه شوې ده، ولې شوې ده. ګرانو کتونکو، بل خبر شاملو. په ملک کې چونکې 8 فروری باندې الیکشن دی او اعلان شوی دی، زموږ ټول اعلی چارواکي چې کوم دي، اعلی عهدیدار چې کوم دي، هغه ټولو دا ویلي دي که هغه د عدالت دي، که هغه د اسټیبلیشمنټ دي او که نور، ټولو دا خبره کړې ده چې په 8 فروری باندې مخامخا انشاءالله الیکشن کیږي. د هغه الیکشن دپاره ټول سیاسي جماعتونه خپل تیاری شروع کړی دی. 11 ورځې تقریبا الیکشن ته پاتې دي. په دې 11 ورځو کې موږ وګورو ډېر سیاسي جماعتونه چې وو هغې خپل منشورونه وپېش کړی. خو اوس تقریبا ټولو سیاسي جماعتونو خپل منشور پېش کړو. د هغې په منشور کې ظاهره خبره ده ملک چې کوم دی د معاشي صورتحال ملک ډېر زیات خراب دی. د ټولو سیاسي جماعتونو د ټولو نه اول ترجیح چې کومه ده هغه د ملک صورتحال، معاشي صورتحال، د ملک کاروباري صورتحال دا ټیک کول دي. دغه شان که موږ وګورو د دې معاشي صورتحال د وجې مهنګایي ډېره زیاته ده. د سیاسي جماعتونو په منشور کې دا هم شامله ده چې هغې د دې مهنګایي چې دا د دې کې د کمۍ دپاره څه اقدامات وکړي. دغه شانته که موږ وګورو د دې معیشت د لاسه او موږ وګورو 13 کاله چې کوم په خیبر پښتونخوا کې او په ټول ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې د کورونا کومه بیماري وه د هغې د وجې چې کوم صورتحال ډېر
په لکونو خلک چې دي دا بېروزګاره شوي. په پاکستان کې ډېر زیات ضرورت دی چې خلک په روزګار باندې شي. دغه شانته یو پارټۍ چې کوم دی هغې اعلان کړی چې موږ به 1 کروڑ نوکریانې ورکوو. دغه شانته تقریبا نورو ټولو جماعتونو هم دا دعوا ده، د کورونو هم دعوه کیږي، د مهنګۍ ختمولو هم دعوه کیږي. نو سیاسي جماعتونو چې کوم منشور پیش کړی دی هغې ورسره د هغې خپل وضاحت هم کړی دی. هغوی دا ویلي دي چې په منشور کې کوم موږ خبرې کړي دي موږ پابند یو چې په دې باندې موږ عمل درآمد وکړو او دا مخې ته بوزو او دا کم چې وعدې موږ کړي دي دا موږ عوامو سره دغه کو پوره کو. ګرانو کتونکو سیاسي جماعتونو ظاهره خبره ده چې د هغې د الیکشن دپاره یو منشور تیاری، یو منشور چې د هغې د نږدې چې کومې منصوبې د لنډ ټایم والا دپاره د هغې دپاره کوي، بیا چې دی د ډېر وخت دپاره چې کومې منصوبې د هغې اثرات چې ډېر وخت پس مخې ته راځي هغه منصوبې شروع کوي او یو هغه کارونه کوي چې هغه په هغه ټایم باندې عوامو ته ریلیف ورکوي. نو د ټولو پارټو دا کوشش دی چې یاره هغې دې پرله د ملک چې کوم صورتحال دی په هغې کې څه تبدیلي راولي. ګورو چې مخکې د 8 فروری نه پس چې کوم حکومت راځي یا کوم پارټي کامیابیږي یا کومې پارټۍ کامیابیږي آیا هغې په دې خپل منشور باندې عمل کوي که نه کوي. دا به د 8 فروری نه پس چې کوم حکومت جوړ شي انشاءالله د هغې نه پس په پته لګي. بل طرف ته الیکشن کمیشن اف پاکستان هم تیار دی، د بیلټ پیپرو عمل چالو دی. بیلټ پیپر چې دي دا په 2 مرحلو کې الیکشن کمیشن اف پاکستان اعلان کړی دی، چونکې اوس هم د ډېرو خلکو کیسونه چې دي هغه په عدالتونو کې دي، چونکې د هغې نښه نه ده دغه شوې په بیلټ پیپر باندې نه دي راغلي. نو الیکشن کمیشن اف پاکستان وایي چې د دغه خلکو دپاره به هم موږ د بیلټ پیپر چپایي چې کومه ده هغه به په اخره کې د دې دا چې کوم د عدالتي فیصلې وشي او حتمي دغه راشي نو بیا به دا موږ کوو. د هغې نه علاوه که موږ وګورو په تیر شوي الیکشن کې په 2018 کې چې کوم بیلټ پیپر چاپ کېدلې د هغې نه په ډبل تعداد باندې بیلټ پیپر چې کوم دي دا به دې پرله پبلش کیږي. د هغې وجه دا ده چې زموږ په ملک کې د ووټر رجسټر ووټرز چې کوم دي د دې پرله د هغې تعداد د 2023 مردم شمارۍ او د خانه شمارۍ مطابق چې کوم دی هغه د 1200 کروڑو نه سیوا دی. نو ظاهره خبر ده ډېرې زیاتې بیلټ پیپرې به راځي. دغه شان د ترسیل عمل چې کوم دی د هغې دپاره ویلې شوي دي، د هغې دپاره هم ګایډ لاینز جاري کړي دي الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دا بیلټ پیپر چې کوم دي دا به فوجي اهلکاران چې کوم دي کوم چې په ډیوټۍ هلته دا به رسوي د آروز دفتر ته او بیا به د دې ذمواري وي چې کله ووټینګ وشي د ګنتۍ عمل وشي نو بیا به دا دي واپس راوړي دا بیلټ پیپر او دا ټول د الیکشن کمیشن چې کوم سامان دی دا به د آروز دفتر نه واپس کیږي او الیکشن کمیشن دفتر ته به راځي. دغه شانته پولنګ سټیشنونه چې کوم سامان دی د دې ذمواري ترسیل چې کوم دا هم د فوجي او نیم فوجي اهلکاران چې کوم دي کوم ته چې موږ FC وایو فرنټیر کانسټیبلري یا فرنټیر کور چې کوم دی دا زموږ نیم فوجي چې کوم ادارې دي دا به هم موجودي په الیکشن کې. د دې نه علاوه که موږ دا وګورو د اوس تیارانې چې کومې دي د ټولو د پولنګ سټیشنو دپاره پولنګ سټیشن چې کوم دي د هغې هم دغه شوی دی په خیبر پښتونخوا کې چې څومره پولنګ سټیشنې به وي دغه شان په دې کې حساس پولنګ سټیشنې انتهایی حساس پولنګ سټیشنې د هغې هم نشاندهي شوې ده. الیکشن کمیشن اف پاکستان دا ویلي دي چې دې پرله به د فوج چې کومه ذمواري ده هغه به صرف د سیکورټي ذمواري وي. دغه شانته چې کوم پولیس اهلکار دي د هغې به هم د سیکورټي ذمواري وي او د هغې نه علاوه هغې به د پولنګ په عمل کې چې کوم دی تر څو پورې آر او نه ویلي یا دغسې پریزایډنګ افسر چې کوم دی هغه نه ویلي نو هغې پورې به هغې په هغې کې څه مداخلت نشي کولی. دا ډېره ښه خبره ده. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کوم ګایډ لاینز جاري کړي دي د ټولو سیکورټي ادارو دپاره دغه شان په الیکشن کمیشن د طرف نه چې کوم نامزد ډیوټۍ والا خلک دي د هغې دپاره چې کوم ګایډ لاینز جاري شوي دي نو هغې کې مونږ چې ګورو نو ظاهره خبره ده چې د انتخابات د شفاف او د غیر جانبداره انتخاباتو دپاره دا ډیر ضروري وي او الیکشن کمیشن اف پاکستان او نگران حکومت لګیا دی په دغه طریقه باندې دا کارونه کوي. ګرانو کتونکو یو بل خبر شاملو د ګیس په قیمتونو کې به د 15 فروری نه مطلب دا دی چې نوی کوم حکومت جوړ شوی یا جوړیږي په دغه دوران کې به د ګیس په قیمتونو کې 40% نور اضافه کیږي. مطلب که د چا 100 روپۍ بل راته نو هغه به اوس 140 روپۍ وي. دغه شانته که موږ وګورو نو په ډېرو نږدو ورځو کې زموږ د ګیس بلونه چې کوم دي د ګیس قیمتونه چې دي دا 400% د دې
دغې په قیمت کې اضافه شوې ده د یو یونټ دغه شانته که موږ فکس چارجز وګورو چې کوم مستقل چارجز دي مطلب که څوک خرچه کوي که نه کوي که میټر بند دي که کور بند دي که کور کولاوي خو تقریبا د 1000 روپۍ چې کوم دي دا به دغه ورکوي او دغه شان 100 روپۍ نور چارجز دي نو 1100-1200 روپۍ خو صرف په هغه میټر به هم دوی ورکوي خلک نن سبا چې کوم میټر بیخي اړو استعمالیږي نه نو د ګیس قیمتونه به ډېر زیات شي بل طرف ته که موږ وګورو په ملک کې د ګیس ډېر زیات بحران دی تر 31 جنورۍ پورې موږ وګورو په ټول پاکستان کې بلکې کوم ځای کې چې سی ان جي سټیشنې دي کوم ځای کې چې سی ان جي رسېدلی ده هغه سی ان جي سټیشنې بندې دي 31 جنورۍ پورې او د هغې په وجه چې کوم ټول ترانسپورټ دی ظاهره خبره ده د ترانسپورټ ته هم زموږ نیم ترانسپورټ نیمې نه زیات ترانسپورټ چې کوم دی تقریبا وړوکی دا په سی ان جي باندې دی نو سی ان جي ګاډو ته هم نه میلاوي خو بل طرف ته موږ وګورو سوی نادرن ګیس پایپ لاین چې کوم دی یو شیډول جاری کړی او دغه شیډول مطابق د سهارې د غرمې او د ماسخوتنې ټایمونه ورکړي چې په دې ټایمینګ کې به چې دی چونکې په کورونو کې پخلی کیږي نور د ضرورت کارونه کیږي او هغه ټول ګیس سره وابسته دي نو ظاهره خبره ده چې د درې ټایمونو کې هغې ویلي چې موږ به ګیس ورکوو خو موږ وکتل چې 31 جنورۍ پورې ډېرې د پېښور داسې علاقې دي چې په 31 جنورۍ پورې خو سټیشنې بندې دي خو د هغې باوجود چې کوم دی په کورونو کې زنانو ته خلکو ته چې کوم دی دا ګیله ده چې ګیس نه راځي بل دا هم ډېره یو غټه مسله ده چونکې آبادي د ښار ډېره زیاته ده دې کې چې کوم پایپونه خواره شوي دي د هغه پایپونو صلاحیت چې کوم دی هغه کم دی مطلب ډېر واړه دي د هغې کتر چې کوم دی کوتر چې موږ څه ته وایو د هغې چوړۍ چې کومه ده هغه ډېره کمه ده په هغې کې هغومره ګیس نه راځي څومره چې آبادي ده یو خو ډېر ضروري ده چې په دغه علاقو کې ډېرې علاقې داسې دي چې کې پایپونه واړه دي او په هغې باندې کورونه ډېر زیات دي یو خو دغه پایپونو بدلېدو څه انتظام وکړی شي بله دا خبره ده چې د خلکو هم ډېره غټې غلطیانې دي که موږ وګورو په کورونو کې په دوکانونو کې د نمبایانو په دوکانونو کې خلکو کمپریسرې لګولې دي د ګیس ته راښکلو لپاره د هغې په وجه باندې هم خلکو ته ګیس نه میلاویږي دا ټول وجوهات چې کوم دي د دې د وجې نن سبا د ګیس بحران دی په ښار کې او که د 31 جنورۍ نه پس بیا سی ان جي سټیشنې کولاو شي نو ظاهره خبره ده د بحران به نور هم شدید شي نو پکار دا ده چې عوام هم په دې باره کې خیال وکړي کم از کم دا د کمپریشر استعمال چې کم دی دا تقریبا ختم کړي حکومت ته سوی نادرن ګیس ادارو ته هم پکار دي چې په بازارونو کې په کورونو کې دغه قسمه د ګیس سیوایي ګیس راکاږي د دې لپاره بندوبست وکړی شي ګرانو کتونکو سپلای چونکې نن سبا په سوشل میډیا هم د ګیس حوالې سره ډېرې خبرې کیږي چې چونکې ګیس شته دی نه نو بیا قیمتونه ولې سیوا کیږي خو ظاهره خبره ده چې پاکستان چې کوم عوامو ته ګیس ورکو دا به په سبسیډي ریټ باندې ورکو په رعایتي نرخونو باندې به ورکو او پاکستان چې دا ګیس څومره روغکو په کومه طریقه باندې یا د هغې په ترسیل چې به کومه خرچه راتله نو هغه خرچه به چې دا هغې به حکومت خپلې پیسې چې دی هغې سره ملګرې کولې او زمونږ صارفین چې کوم دي مونږ چې کوم خلک یو په مونږ باندې به خرچه کمه وه خو چونکې آی ایم ایف چې کوم دی انټرنیشنل مانیټري فنډ چې کوم دی هغې دا دعوه کړې دا معاهده کړې ده پاکستان سره چونکې پاکستان وایي چې ډېرو څیزونو باندې سبسیډي ورکوي او په کار دا ده چې دوی پیسې پیدا کړي او پیسې چې کومو پیسو باندې دا ګیس راځي او کوم اخراجات دي کم از کم دا چې دی دا واپس کړي نو پاکستان کې ګیس قیمتونه چې دي هغه ډېر ارزانو خو موږ وکتل چې د 3 میاشتو کې بلکې کله نه چې جمع چالو شوی د ګیس قیمتونه مسلسل سیوا کیږي او د هغې غټه وجه دا ده چې د پاکستان معاشي صورتحال ډېر خراب دی موږ ته چې چا قرضونه راکړي دي نو هغې سره دا هم یو شرط تړلی شوی دی چې موږ به د خپل اخراجات چې کوم دي سیوایي غیر ضروري اخراجات په نه کوو او موږ چې د ګیس کم صورتحال دی بلونه دي دغه دی دا به د خلکو نه وصولو نو ظاهره خبره ده په 15 فروری باندې چې 15 فروری باندې چې کله بیا د ګیس په قیمتونو کې اضافه وشي نو دا به زموږ د صارفینو دپاره که هغه د کورونو صارفین دي او که هغه تجارتي صارفین دي هوټلو والا هر څه والا په دې ټولو باندې به ظاهره خبره ده یو ډېر خاص اثر پرېوځي بل طرف ته چونکې دا اعلان هم شوی دی او سیاسي جماعتونه وایي چې موږ به کمیم راولو ګورو چې مخکې څه کېږي ګرانو کتونکو پروګرام همدومره زاهد میروخیل ته اجازت ورکوي د الله په امان